لنډه کیسه زمری. ستړی شوی زمری په ځنګل کې د شنې ونې سیوري ته اوږد وغځېد او ویده شو. سپی له دغه ځایه تېرېده. کله یې چې زمری ویده ولیده لاړ له کوره یې پړی راوړ. زمری یې کلک کلک وتاړه او په خپله مخه روان شو. زمری چې ویښ شو او ځان یې تړلی ولید نو ډېر زور یې وواهه چې ځان خلاص کړي، خو ځان یې خلاص نه کړ. خر پې برابر شو. ستړی شوی زمری ورته وویل: خره وروره مرسته وکړه، ډېر بد یې تړلی یم، که مرسته ونه کړې ښایي مړ شم. ما وژغوره، نیم ځنګل یې ستا. خره ول شکي شو چې زمری به نیم ځنګل را نه کړي، خو چې د زمري جدیت یې ولید لګیا شو پړی یې خلاص کړ او زمری آزاد شو. زمری خره ته وویل: نیم ځنګل نه درکوم. خر وویل: تا سره دا بې وفایي نه ښایي. اول د سوالونه کول چې ما خلاص کړه، اوس انکار کوي. زمری ورته وویل: نیم ځنګل نه درکوم بلکې ټول ځنګل درکوم. ټول ځنګل ستا شو، ځکه چې په کوم ځنګل کې سپي زمریان په پړو تړي او خره یې ژغوري نو هلته ژوند کول معنا او ارزښت نه لري. درنو قدرمنو لیدونکو، له دې کیسې مو څه پند واخیسته؟ هغه راته په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ښکلو کیسو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شیر کړئ. مننه.